قطر د افغانستان د سقوط مخنیوي لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. د قطر مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني پرون د سلوینیا پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزي لوګر سره په ګډ خبري کانفرانس کې په دې برخه کې د افغانستان د سقوط مخنیوي لپاره باید څه وشي. د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. نوموړي په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته فرصت ورکړي او ټولو وګړو ته په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. الثاني همدارس پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني. نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د منزوی کولو پر ځای له بېلابېلو افغانانو سره اړیکې وساتي.